هر گوشه افغانستان شورش فکر در هر نقطه از افغانستان که باشد کوبیده میشه. د لوی درستیز فصیح الدین بدخشانی سخت اخطار بغاوت کوونکو ته فاریاب کې د ازبک او تاجک قمندانانو د نیولو وروسته د شمالي ډلوالې یو شمېر غړو داسې تبلیغات پیل کړ چې ګڼې پښتانه طالبان پر ازبک او تاجک طالبانو ظلم کوي او دوی له خپلو حقوقو محروموي، نو باید د طالبانو سره پریکړون او د دوی پر ضد بغاوت وکړي. یاد شیطاني څېرې همداراز لوی درستیز ته چې د بدخشان یو تاجک وګړی دی د پیغور په ډول وویل چې نن یې فاریاب کې ازبک او تاجک قمندانان ونیوه او سبا به ستا نمبر وي. د دوی داسې تبلیغاتو هدف دا و چې طالبان په خپلو کې پر قومونو وویشي او د شمال طالبان بغاوت او کودتا ته وهڅوي، خو ښکاري چې دا پلان یې هم ناکام شو. تاسو خبر دی چې بدخشان کې د ملي دفاع وزارت لوی درستیز قاری فصیح الدین فاتح ویلي چې اسلامي امارت د اسلامي شریعت پلي کولو لپاره راغلی او د دې نظام د راتګ لپاره ټولو افغانانو قرباني ورکړې. هغه ګواښ کړی چې که پنجشیري وي یا فاریابي او یا هم کندهاري هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د مرکزي حکومت او اسلامي نظام پر ضد وسلوال پاڅون او یا بغاوت وکړي. که چیرې څوک د داسې اقدام هڅه هم وکړي نو د اسلامي امارت وسلوال پوځ جدي او چټک غبرګون سره به مخ شي. هغه د شمالي ولایتونو خلکو څخه غوښتنه کړې چې د بهرمېش شیطاني څېرو په خوله د نظام او حکومت پر ضد وسلوال پاڅون هڅه هم ونه کړي. په همدې حال یو شمېر هیوادوال له طالبانو غوښتنه کړې چې اجازه دې نه ورکوي چې د تېر شل کلن نظام تش په نوم سیاسي ټیکهداران او قومي قصابان دې پر خلکو خپلې غوښتنې ومني او د نظام پر ضد پاڅون ته یې وهڅوي. درنو لیدونکو، تاسو که د دې موضوع په اړه کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.